د نوښار له مرکزه 25 کیلومتره جنوب ته د بادره بابا مزار د شنو غرو په منځ کې پروت دی. څو کاله وړاندې د مزار مرکزي دروازه په بم ړنګه کړې شوه، خو اوس د امنیت وضع ښه ده. خلک ساعت تیري او د مزار سلام ته په سختو لارو ورتېرېږي. حارس خان مینوم دی جی او د لاندې کلي یو کنه خیلو او بس چکر رالو ملګرو سره نور چکرې مو ډېرې وه او بس بادر بابا مو خپل ځای دی ذکر سلام ته. بادر بابا په 941 هجري قمري کال کې په ډیلي کې زیږېدلی و او په 1022 هجري کې وفات شوی دی. مزارونو کې اکثره منجوران او نور خدمت کوونکي ځینې پکې داسې دي چې خپل ټول ژوند یې مزارونو ته وقف کړي. او دا دمره صاحب معصوم راغلی و چې دا دلته کې خدمت کوي. دیوانه کساب لاهور دا د گنج بخش اړوکې راغلی شل ګوډ پلار وړولې بوتلې بیا وړولې بیا پرېښولې دلته. ځینې خلک مزارونو کې نظر و نیاز او حاجتونو پوره کېدو باندې یقین لري.